ګل راوله که جینۍ وکړي خیر د هغه یو خبره د هغه مزدوري نشي کولی کار روزګار نشي کولی دلته ما د غیرت خبرې ښیي دوی صرف زما د خولې نه دقه خبرې وباسي لکه کابل بړوا چې وویستې او لاړه فیار یې وکړو دوی صرف دا غواړي چې دا څه ووایي او موږ په دې خلاف راپاسو زما دا غړم نشئ لنډولی زما د لاندې کوس په منځ کې چې دومره پتری دی هغې ته هم نشئ رسېدلی هغې ته هم نشئ را رسېدلی پیسه غواړي پیسه او هغه تاسو لګوی نشئ بیا جاړئ موږ خو ورله دا شی ورکوو تاسو له څه ورکوئ سوړه ورکوئ ورکې خو ما ته پته ده چې ته ورکې خو ما ته پته ده چې ته ورکې شرکت ولا سوړه ورکې هغې کې خوشحاله نشته ته زما ښځه ما ته څه یاد ما ته خور مور یاده کړې چې ته زما خاندان یاد زه ولې یاده زه خو تا سره زه دې ولې یاده کړم زما سره دې څه کار دی ولې تا یاد کړم په تا کې کوش شته چې زه ستا کوس یاد کړم په تا کې کوش شته چې زه ستا کوس یاد کړم ستا کوس شته چې زه ستا کوس یاد کړم زه به خامخا ته زما کوس یاد دی زه ستا د ښځې کوس خامخا یادوم ما ستا د نواز شریفه یاده کړې ده ما ستا د مریم نوازه یاده کړې ده ما ستا د ښځې حسینې یاده کړې چې راوړه دې ګفترانو ته ما ستا د بغرۍ یاده کړې ده بغرۍ د غینو مانده خلکو ته ووایم اشنا ویلکم کنجرې ما سره خبرې وکړه خور مور ته مزه خاندان ته مزه ما تا ته وویل ما مه چېړه ما پسې خبرې مه کوه دلته ګیم کې ګیم زه تا پسې خبرې نه کوم چې څه حقیقت کې هغه وایم زه دا خبره کوم شانام قمقل چې ستا خو دې پښتنو له د غیرت او د عزت کار کوي ته داسې چکله ماره په ټیک ټاک کې څوک غیرتونه نه کوي غیرتونه خلک په خپور خاندان کې په حجره کې کوي په ټیک ټاک کې څوک غیرتونه نه کوي دا سره خوشاله دي ګوره ما ما سره خوشاله دي سم کار کوي هغې ته بده ده چې ستاسو غوندې سلو دلګانو نه دا یوه نره ښه ده قوم ته بده ده چې ستاسو غوندې سلو خنزیرانو نه دا یوه ښه ده ځکه موږ سره خوشاله دي تاسو غوندې دلګانو باندې څوک زده کوي تاسو دلګانو څوک زده کوي چې ایمان در پکې نشته چې ښځې چلی هغې باندې څوک څه کوي چې یو سړی ښځه چلی په هغې به څوک څه وکړي په هغې خلک غیرت وکړي قوم راباسي په هغې د هغې سیډ وکړي ولې ته کاشف چلولې په ټیک ټاک کې قوم راباسېږي نه ته کاشف چاله بوتلې دوه زره کسان دي قوم بل دی دا قوم نه دی دا ویوشپ دی ته کاشف چاله بوتلې ما دا ته کاشف نه دی یاد کړی نو ته خلک ښځې چلې که نه ته زه چلولې چا چلولې ما ته چاله بوتلې ته مې چاله بوتلې چې ما یادې زه به خامخا تا یادوم ما یاد کا خور مور ما یادو ما زر پیر یاد کړ ما چې زما دا ځای یادې که نه ستا پسې دا ځای نشته دا ستا په ښځه پسې دی زه به ستا ښځه یادوم تا پسې کوس ما به تا یاد کړی وی چې ستا کوس ما خو شرم حیا نشته سریان چلېدلې رنډۍ ما وویل لکه په تاسو کې چې نشته که نه لکه په تاسو کې چې نشته تا کې خو غیرت نشته یو سړی خپل چوټي کې سریانو په لکه په تاسو کې چې نشته که نه دغسې لکه په تاسو کې چې نشته لکه په تاسو کې چې نشته لکه په تاسو کې چې نشته که نه کم از کم زما شاهنام صاحب ډېر ساده سړی دا قام د داسې رنډو چکلمارو سره خوشحاله دی دا قام داسې چکلمارو چلوئ تاسو چې وئ که نه تاسو خپل خور مور نه دا سریام چلیږي یو انسان خور مور چلی که نه هغې قوم د هغې طرفداري نه کوي چې یو انسان خور مور چلی تاسو ښځې چلوئ قوم ستاسو طرفداري ځکه نه کوي هلو وای ارمانه سلامونه څنګه ګیله منې زیشانه ته خو ډېر دی او بړوا بچی راغلی وي ښځې مړه برنه قره پاسې ګفترانو ته سینې ښکاره کوي ګفتران یاره زما خپل کار دی چې زه څه کوم هغه به کوم ستا څه کار دی ما سره یوې ښځې په سنخته زیشان اس یو د بړوا بچی راشه کوم نر سره لاندې وزېږه یو جنۍ د راځي هلته دا خپل لیپونه دغه کې همدا تا غوندې بې غیرته خلک داسې ښځې په عشۍ ته راباسي دا چې دی چې دا په ټیک ټاک کې دوی ماته غیرت کوي په ټیک ټاک کې دوی ماته غیرت کوي نور غیرت ختم شو حجره مجلس کور کلی ختم شو په ټیک ټاک ته غیرت راوویستی ګیله منې صبر وکړه زیشانه صبر وکړه چې همدا جلکي کومه فاشي ماشي وکړي له خپل فیج دی په مخ کې وړي د خلکو په سر دا تا ما سره زر ځلې نه دي ویلي چې دا ښځې زه دې ته مجبوروم چې دو غلطه خبره وکړي زه خپل فیج ته راوغواړم زه په هلته په 2 بلاک او فالوور برابر کړم صحیح خبره کوي که نه درته د بړوا بچي انیل ټیک ټاک ته پرېږدی یو څه ته پرېږدی بل څه ته طاهره دې ته کټ کوم خو ده ډېرې زیاتې غلطې خبرې وکړې زه ورله صرف د هغې جواب ورکوم بیا یې ټکټ کوم
ګیلمن ته زما سینې یادې زه به دې خامخا د خور هغه د کوس هغه مز یادوم زه به ستا د خور د مز هغه د کوس هغه د مور هغه کوس به دې یادوم ته خو صرف ښځه یادې زه به دې پوره خاندان یادوم څه کولی شي ورشه وایي که زه بل هم کونه وشلوله ورشه ته هم وشلوه زما به څه غړ لڼ کوي ګیلمن ریلیکس شه ګیلمن که څه ریلیکس په لکه به دې بل خوا درته واوښتم که نه یو به هم رانه خلاص نه شئ ځان نه دلته په ټیک ټاک کې غیرت ما ته څوک ګفټ کوي صحیح شو هغه بې غیرته دی که دې ته څوک ګفټ کوي هغه غیرتي دی ما ته که څوک ګفټ کوي زه کوس ورکوم چې دې ته څوک ګفټ کوي هغه صحیح دی ته ښځه ورکوې ګفټر له چې تا ته ګفټ کوي ګیلمن صبر وکړه زیشانه ته خو ډېر یو بړوا شی راغلی دلته یوې ښځې سره لاندېوتی د بورډګاوې ته دلته یوې ښځې سره لاندېوتی شرم وکړه مړه یو نر سره ولې نه په دغه سور دې ښځه وغیم په دغه سور دې ښځه سره لاندېوتی یوې ښځې سره لاندېوتی کوم نر سره ولی دا ښځې جواب دا زما خور دی زما هر څه دی دا زه پوه شم دا پوه شم ته دلته یوې ښځې سره لاندېوتی د بړوا خور خو نه چلی که نه ته خو خپله خور چلی د خپله خور ته نه چلوم که نه زیشانه نو ته خو خپله خور ته خو خپله خور چلی که زه د هغې خور یم ما چلی خو نه ماله سړی نه راولي ته یو مردګاوې زیشانه ته یو مردګاوې چې یوې ښځې په سنخلي چې ورشي ومې کنځېزي وګورم چې ما څو کنځېزي یوې ښځې په سنخلي شپ به صحیح ته به صحیح باسه پنشمنټ وکړه ما ته باسه ما ته پنشمنټ دا به همدلته ناستې ستا دې سره کار نشته ستا دې سره کار نشته ستا دې سره کار زیشانه زه به درنه ګیم ګټم ستا دې سره کار نشته ستا دې سره کار نشته زما مېړه زه ښکته کېږم ته چې څوک راخېجې راوایخېجې او ستا دې سره کار نشته ګوره ها څوک درته ګفټ کوي د غینې جار کوي د درته زه تاته د ګفټ خبره نه کوم د ګفټ خبره ما د پنشمنټ وکړه ولې پنشمنټ زما سره ډېرې خبرې مه کوه زما پنشمنټ واوره ستا لا ولې پنشمنټ دی داسې لوښي کې اوبه راوړه او داسې سټ او سپي په شانتې ورته غاپه ستا دویم پنشمنټ دی د کمیس دی داسې وشکوه زما پنشمنټ دی ته کیا کنې که زه مال یې راکړه زه درته کوم ستا دویم پنشمنټ دی د کمیس داسې وشکوه ستا دریم پنشمنټ شاور واخله پس په 5000 پنشمنټ زه 15 او 20000 سکور درکوم صرف ډبل ټیپ وکړئ صرف ډبل ټیپ وکړئ صرف ډبل ټیپ پلیز شاور والا پنشمنټ نه چینج کړه دلته ماته په ټیک ټاک کې خلکو غیرت راوست ولختي لعنت شه په تاسو شه قومه پنشمنټ شاور سکور نو چینج کړه شاور سکور وو کنه ما تعالی پنشمنٹ درکړه ریل لاین یو گیم وګټه ریل لاین یو گیم تک نه شاور سکور دی نو ګلمن اوقات کې وایا ما ته ویل ما تعالی پنشمنٹ درکو ته پکې بلم کوي چې ما تعالی آپشن درکړي شاور چینج زما سکور وو کنه په 5000 پنشمنٹ ما ته نه دی ویل چې سکور دومره راوړل زما ته دا پنشمنٹ کوم ګایز تا ما ته نه ویل چې دومره سکور راوړل زما ته دا پنشمنٹ کوم ما د پنشمنٹ کې وای کنه کې بس ورکه لاس گیم نه زید نه کټ زما سر کې دومره دماغ نشته چې زه خراب کړم سلور ګلا نور زرا تمام شاور والا پنشمنٹ چینج کا 3 ګلا نور ولې نه درته سلور د پنشمنٹ درکړم یو نه چینج کوم प्लीज ओके दादा बालना बाद दरता पनिशमेंट को 1 मिनट गास 4 कसान 4 गोलान नोर 4 कसान 4 गोलान नोर यो गोलबल असिमो वेलकम असिम मराई रहा होगा ग्रामना पर ना कभी गया दे रियल गैस ट्रिपल गैस